ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې په لاجیکل فنکشنز کې په اف لاجیکل فنکشن باندې خبرې وکړې. نن بیا هم د تیر درس په دوام په اف لاجیکل فنکشن باندې تاسو سره کار کوم. البته د یو متفاوت مثال سره. دا چې زه بار بار په مختلف شکل باندې په مختلف مثالونو کې اف لاجیکل فنکشن استعمالوم او دغه څخه کار اخلم. هدف زما دا دی چې تاسو په دې پوه شئ چې اف لاجیکل فنکشن څخه مونږه په مختلف ځایونو کې په مختلف شکل باندې استفاده کولی شو. او یو د مهمو فنکشنو څخه دی چې په مایکروسافټ ایکسل کې خلک د هغه څخه استفاده کوي. که چیرې تاسو دلته متوجه شئ په دغه شیټ کې ما سره دوه ټیبلې دي. یو ټیبل په نوم د سیلز انفارمیشن یادیږي، بل ټیبل په نوم د ایجنټس سیلز ټارګټ اینډ سیلري ریپورټ یادیږي. دې ځای کې مونږه خپل د فروشاتو معلومات لیکو په دې ټیبل کې. د مثال په طور باندې مونږ یو کمپنۍ لرو او په دې کمپنۍ کې مونږ صرف موبایلز خرڅو، آیفون او سمسنګ او نوکیا په همدې شکل نور. په دې ځای کې هغه خپل د سیلز ډیلی کم معلومات چې دي هغه انټر کوو. دې ځای کې مثلا تاریخ راځي، دلته آیټم سولډ یا کم آیټم چې مونږ خرڅ کړی دغه سیل پرایس دی، دغه کوانټیټي ده، نیټ اماونټ دی او سیلز ایجنټ دی، یعنې کم فروشنده چې زمونږ ستاسو دی، کم نماینده چې دغه آیټمز یا د آیټم په کسټمر باندې خرڅ کړی دی یا یې خرڅوي دغه معلومات دلته لیکو. دې نه علاوه کله چې تاسو دا معلومات ولیکو، که چیرې تاسو متوجه شئ دې خوا ته ما سره بل ټیبل دی. په دې کې مونږ دوه بخشه لرو. اول بخش دا دی چې دلته مونږ د ایجنټ نوم لیکو. ما سره درې ایجنټانه دي. دا کم زما سیلز ایجنټ چې دی یا زما دغه نمایندې فروشات چې دي، یو په نوم د محمد اسلام یادیږي، بل په نوم د قوت خان یادیږي، بل په نوم د اسد یادیږي. دلته د نومونه راځي. دلته منتلی کم ټارګټ چې مونږ دوی دپاره تعین کړی چې هلکه ته به د میاشتې ماته 3 لکه روپۍ عواید راوړی. دې بل ته مونږ ټارګټ تعین کړی 2 لکه عواید، دې بل ته مونږ ټارګټ تعین کړی 1.5 لکه عواید. او دې ځای کې مونږه دغه د فروشاتو هغه نتیجه غواړو. البته دا د کم سیلز ایجنټ چې دی، آیا دا ټارګټ چې مونږ د خپل ایجنټس ته یا ایجنټ ته تعین کړی دی دا ترلاسه شوی اچیو شوی دی که نه دی اچیو شوی. که چیرې دا ټارګټ مجموعه د دې فروشاتو چې مربوط د محمد اسلام کېږي هغه 3 لکه اوسي یا د 3 لکه څخه پورته اوسي، ماته ریزلټ کې ماته وښیي چې ټارګټ اچیوډ، او که چیرې نه ولیکي چې ټارګټ ناټ اچیوډ. دې خوا ته که چیرې تاسو وګورئ یو بل وړکی غوندې ټیبل دی چې د سره مې یو ځای جوړ کړی دی. دلته د کارمند سیلري ده. البته د هر یو کارمند دا 3 کارمندان چې دي، یو محمد اسلام شو، بل قوت شو، بل اسد شو. او دې ځای کې دغه سیلز بونس دی. مونږ د خپل ایجنټانو سره داسې خبرې کړې وې چې وروره که چیرې تاسو دغه ټارګټ اچیو کړئ یا د ټارګټ څخه هم زیات فروشات یا سیلز وکړو نو تاسو ته مونږ 10% نور ایکسټرا بونس د سیلز درکوو. او که چیرې بونس اچیو نه کو نو بیا مونږ تاسو ته 2% یا 3% یا 15% بونس درکوو. او دې ځای کې بیا دغه نیټ سیلري معلومول غواړو. نو اوس دلته مونږ دوه ځای کې فنکشن استعمالو. یو به په ریزلټ کې فنکشن استعمالو، بل به مونږ تاسو په سیلز هغه بونس چې دی دلته هغه فنکشن استعمالو. نو څه چل کوم، راځم اول خپل هغه ډیټا انټر کوم. د مثال په طور زه لیکم چې د شپږمې میاشتې اول تاریخ 2025. همداسې مسلسل یو څو تاریخونه نور لیکمه. داسې فکر وکړئ چې تقریبا تر دې ځای پورې ما ډیټ ولیکو. صحیح شوه 14 تاریخه پورې. دلته راځم آیټم سولډ کې د آیټم نوم لیکم چې ما چې شی خرڅ کړ. زه ته یم چې ما آیفون 14 مې خرڅ کړ. د ده سل پرایس 100 روپۍ دی. د مثال په طور باندې 20,000 روپۍ دی. یوز آیفون مونږ خرڅو. صحیح شوه 100 دانې مې خرڅ کړو، 1 دانه مې خرڅ کړو. نیټ اماونټ کې څه چل کوم ته چې مساوي سیل پرایس واخله ضرب کا په کوانټیټي کې او انټر باندې کلیک کوم. او دغه فنکشن داسې سلیکټ کوم ته اخیر زه پورې غواړم چې دا امپلیمنټ یا تطبیق شي. کنټرول ډي باندې کلیک کوم تر څو هغه فنکشن لاندې اخیره پورې تطبیق شي. سیلز ایجنټ کې چې کم فروشات کم هغه سیلز نماینده زمونږ چې دی هغه کړي دي هغه نوم لیکم. د مثال په طور دغه فروشات محمد اسلام وکړو. دا فروشات چا وکړو؟
محمد اسلام. په همدې شکل باندې زمونږ یو بل تلیفون خرڅ کو تقریبا 11 پرو ماکس دی. چې شری 11 پرو ماکس د دو هغه قیمت چې دی قیمت څومره دی؟ د مثال په تور باندې دا مونږه په 1,000 روپۍ باندې خرڅ کړ. صحیح شوه. 100 دانې خرڅ کړو 15 دانې خرڅ کړو. دا د چا مربوط کیږي؟ هغه نیټ اماونټ خو خپله معلوموي. دا د محمد اسلام مربوط کیږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. په همدې شکل مختلف معلومات تاسو دلته انټر کولی شي. بل زه راځم لیکم چې وتم چې ما بل آیفون خرڅ کو. صحیح شوه. آیفون 12 دا دانه مې خرڅ کړه په 25,000 روپۍ او 100 دانې مې خرڅ کړو 4 دانې مې خرڅ کړو. دا ټوټل څومره کېږي؟ 1 لک روپۍ کېږي. دا د چا مربوط کېږي؟ دا د قوت خان مربوط کېږي. دا فروشات. په همدې شکل ما بل آیفون 13 پرو یا پرو ماکس مې خرڅ کړه. صحیح شوه. او د ده قیمت دی مثلا فکر وکړه چې دا هم 25,000 روپۍ دی. صحیح شوه. او 100 دانې مې خرڅ کړو 15 دانې مې د دې خرڅ کړو. دا چا خرڅ کړو؟ دا فروشات چې دي اسد کړي دي. ښه صحیح متوجه اوسئ. په همدې شکل زه څه چل کوم؟ بل راځم لیکم ته چې ما بل آیفون 14 پرو مې خرڅ کړ او د ده قیمت دی 40,000 روپۍ. څومره؟ 40,000 روپۍ. د ده مې 15 دانې خرڅ کړو. ټوټل څومره شو؟ 2 لکه روپۍ. او دا چا خرڅ کړو؟ دا محمد اسلام خرڅ کړو. په همدې شکل بیا څه چل لیکوم؟ راځم لیکم ته چې ما یو بل آیفون خرڅ کړو. دا 15 دی. صحیح شوه. دانه په 15,000 روپۍ او 100 دانې مې خرڅ کړو. دې نه تقریبا ما 15 دانې خرڅ کړو. چا خرڅ کړو؟ دا تقریبا قوت خان خرڅ کړو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. چا خرڅ کړو؟ قوت خان خرڅ کړو. یو ټرانزیکشن بل هم انټر کوم. راځم لیکم چې بل مونږه آیفون 12 خرڅ کړو. دانه په 25,000 روپۍ او 100 دانې مې خرڅ کړو. تقریبا مونږه 2 دانې دې کې خرڅ کړو. او دا چا خرڅ کړو؟ دا محمد اسلام خرڅ کړو. اوس راځو اصلي هدف ته، ریزلټ ته راځو. په ریزلټ کې څه چل کوو؟ مونږه یو فنکشن تطبیق کوو. که چیرې تاسو غواړئ چې دا معلوم کړئ چې لکه دغه ټوټل سیلز چې شوي دي د دې ایجنټ نوم ته په کتو سره دغه هغه ریزلټ دې سره مقایسه کړي او ماته نتیجه دلته وښیي، نو بیا څه چل کوو؟ دلته مونږ د سم اف فنکشن څخه استفاده کوو. مساوي سم اف لیکمه. ورته ماته سم کا کچيري دا سم اف فنکشن مونږ تر اوسه نه د لوستی، خو دا وروسته راځي. زه ورته یم چې ماته سم کا رینج کې به څه چلو کې تاسو به نوم انتخاب کړئ. دا ټوله ساحه دا ځای نه دی، دا رینج دی. دا وګوره په دې کې ماته محمد اسلام چک کا. صحیح شوه. کوم ټرانزیکشن چې د محمد اسلام مربوط کیږي هغه کې به ماته چې سم کې دغه نیټ اماونټ به سم کې. تاسو پوه شئ په خبر باندې. سم کا کچيري په دغه ساحه کې محمد اسلام موجود وو، چې شی سم کا بیا سم رینج کې به تاسو هغه نیټ اماونټ ورکړئ. دغه نه وروسته به قوس بند کړئ او انټر باندې کلیک وکړئ. اوس په دې خاطر باندې چې دا نورم لاندې معلوم شي څه چل کوم؟ دا د سلیکټ کوم، لاندې راځم کنټرول ډي کلیک کوم. ځکه مخکې چې دی ما دا ځای انتخاب کړی او په دې فنکشن کې به دا ځای انتخاب کیږي. ګور په دې ډبل کلیک وکړئ. دې ځای کې قوت انتخاب شوی دی او په دې بل کې څوک انتخاب شوی؟ اسد انتخاب شوی دی. اوس که چیرې تاسو وګورئ دلته دې سړي خو هغه ټارګټ اچیو کړی دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. ټارګټ چې شوی دی اچیو شوی دی. دې سړي هم ټارګټ اچیو کړی دی او دې سړي تر اوسه خپل ټارګټ اچیو کړی نه دی. د دې ترڅنګ چې دلته ماته هغه ریزلټ معلوم شو. صحیح شوه. هغه ریزلټ معلوم شو. اوس ماته یو بل کالم معلوم پکار دی چې په دې کې زه دا مشخص کړم چې دا ریزلټ اچیو شوی دی که نه دی اچیو شوی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو زه څه چل کوم؟ راځم دې خوا ته دغه زوم د ده لږ زره کوموم او دې ځای کې زه یو بل کالم هم څه کوم؟ اضافه کوم. یو بل کالم مې اضافه کو او دې ته لیکم چې ریزلټ او دغه چې دی بیرته چینج کوم ټوټل سیلز په نامه باندې. صحیح شوه. محمد اسلام منتلی ټارګټ دا ورکول شوی دی، ټوټل سیلز د دا کړي دي. اوس ریزلټ کې څه چل کوم؟ راځم لیکم چې مساوي اف کچيري. اف کچيري چې شی دغه ټوټل سیلز چې زمونږه
د ایجنټ منتلی ټوټل سیلز دي. که چیرې دا لوی ګریټر دین اور ایکول ټو یعنې لوی یا مساوي وو د دې سره، نو کامه څه چل وکړه، ما ته ولیکه یا راوړه چې ټارګټ achieved. target achieved. صحیح شوه؟ او که نه سپلنګ پسې مه ګرځئ، که سپلنګ اشتباه شوی هغه پسې مه ګرځئ. target not achieved داسې راته راوړه. که چیرې دغه ټوټل سیلز چې د هر یو ایجنټ مربوط کیږي دا د منتلی ټارګټ څخه زیات یا مساوي وو، نو ما ته ولیکه چې ټارګټ اچیو. که نو ټارګټ ناٹ اچیوډ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو سو اف هم استعمال کړي، یو قوس به بند کړئ، انټر باندې به کلیک کړئ. په همدې شکل دا به تاسو تر دې پورې لاندې امپلیمنټ کړئ. نو ګوره دې کس ټارګټ اچیو کړی دی، نو هغه دی ټارګټ اچیو او د چې ټارګټ نه دی اچیو کړی څه لیکلي ما ته ټارګټ ناٹ اچیو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. اوس څه چل کوو، راځو مسله د بونس ته. اوس دې کس چې ټارګټ اچیو کړی دته باید د دې سیلري ترڅنګ 10% ایکسټرا بونس د دې ټوټل سیلز کالکولیټ شي. او دې چې نه دی کړی دته مثلا 15% زه څه چل کوم بونس ورکوم. کار یې کړی خیر دی، خو هغه ټارګټ نه دی اچیو کړی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو څه چل کوم، راځم لیکم چې مساوي اف کچیرې څه چلو شو، بیا ورته لیکم چې دې ځای کې ولیکل شو یا دا ځای مساوي شو. د څه سره مساوي شو چې ټارګټ اچیوډ. نو کامه څه چل به وکړې، دغه ټوټل سیلز نه دي دا به واخلې، ضرب به کې په 10 کې، تقسیم به کې په 100 باندې، او ما ته به دلته وښیي. او که چیرې صحیح شوه دغه ځای مساوي شو، د چی سره مساوي شو، ټارګټ ناٹ اچیوډ. نو کامه څه چل وکړه، بیا به داسې کار وکړي، همدغه کوم فروشات چې دې کس کړي دا به ضرب 15 کې، تقسیم به 100 کې، او ما ته به یې وښیي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. او که څه نه وو، نو بیا څه چل وکړه، 0 ما ته راوړه. که یو چا مثلا هېڅ فروشات نه وکړي، ما ته 0 راوړه. نو څه چل کوم، دا 2 اف هم استعمال کړي، 2 کلوزینګ بریکټس دلته استعمالوم، انټر کلیک کوم. نو دغه فنکشن هم لاندې تر دې پورې تطبیق کوم، کنټرول ډي کلیک کوم. تاسو څه ګورئ، دې کس ته تقریبا 200,000 بونس ورکړي دی محمد اسلام ته، ځکه د هغه ټارګټ څخه مطلب چې کوم ټارګټ تعین شوی د هغه څخه زیات سیلز کړي دي. نو د دې سیلز نه دي، د دې 10% 240,000 روپۍ کېږي، او د دې چې دی 22,500 کېږي، د ده چې دی څو کېږي تقریبا 6,250 روپۍ کېږي. نو دا چې د ده هغه بونس کم دی، نو همدا دا سړی تشویق کوي تر څو په آینده کې ښه فروشات وکړي. که ته وایې چې یاره دا فیصدي خو ډېره زیاته ده استاده، مشکل نشته، پرې ډبل کلیک کړه، دا فیصدي کمه کړه. دلته م ضرب 10 کړی دی که نه، نو زه څه چل کوم، ورته یم چې ضرب 10 مه کوه، دا ضرب 15 که، صحیح شوه 15، او دا بل چې دی ضرب 2 که یا 3 که، صحیح شوه، داسې به صحیح راشي، ځکه هغسې کې فیصدي بیخي زیاتېږي د بونس. بیا کنټرول ډي کلیک کړه، اوس د ده 21,000 شو، د ده 14,000 شو، د ده 3,950 روپۍ. نیټ سیلري څومره کېږي، مساوي، ډېر اسانه، دا واخله جمع که د څه سره، د دې سره انټر کلیک که، او دا لاندې دې پورې امپلیمنټ که. نو ستاسو وګورئ د ده 51,000 معاش شو، د ده 3,000 روپۍ معاش شو، د ده 8,000 روپۍ معاش شو. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې د اف لاجیکل فنکشن څخه په مختلف ځایونو کې په مختلف شکل باندې استفاده وکړئ. نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس.